बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदरमंदो अस्सलाम वालेकुम। ज़ उम्मीद कोम چې تاسو به خرو جو ټیک ټاک به قدرمندو نن چې ما کوم ټاپک راوړی دی هغه د دوستۍ په باره کې. دوستي چې دا ډېر ښکلی لوی نعمت دی چې چاته ښه دوست میلاو شي. او د دوستۍ مطلب دا دی چې دینداری دال سے دینداری واو سے وفادار سین سے سچا تیز سے تابعدار. نو دوست هغه دوست پکار دی چې هغه ستا مصیبت کې پکار راشي او ستا په غم ښادۍ خوشحالۍ کې پکار راشي او ستا سره په مصیبت کې ولاړ وي، تا نیمې لارې کې نه پرېږدي. او ما کتلی چې څومره د بچپن ملګري وي که نه، نو دا که ډېر غټ افسران جوړ شي یا څه جوړ شي، خو ستا بچپن ملګری چې وي او صحیح دوست وي، هغه به ستا سره مغه شانتي وي او نه بدلېږي. ځکه چې زما څومره خپل ملګري دي، هغه خو اوس هم زما مغه شانتي دوستان دي. زه ورته مغه چې څنګه سکول کې به ما ورته نومونه اخیستلو او مغه شانتي زما دوستان دي او مغه شانتي دي. نو د ملګرتي چې دی د یو بل احترام کول پکار دي، د یو بل عزت کول پکار دي او د ملګري نه چې دی لالچ نه دی پکار. نو ستا دوستي به تر هغه پورې یعنی آخر ختمې پورې به ستا هغه دوستي قایمه وي. او که ته دوستۍ کې مطلب یا لالچ یا نور څه راغله، نو هغه دوستي بیا نه چلیږي. نو قدرمندو ما وکتل چې د بچپن ملګرتیا چې دا کله هم نه ختمیږي. زما داسې ډېر ملګري دي چې اوس هم ماشاءالله زما سره مغه شانتي دي او مغه شانتي ګپ شپ لګوي او رابطه کوو او مغه شانتي چې یو بل سره ووینو لکه څنګه به پیله کلاس ته لاړو نو مغه شانتي میلاویږو. او زمونږ یو ټیچر و، هغه به مونږ ته وایي چې یاره ستاسو دا ګولډن وخت دی، دلته ګوره تاسو روزانه د خپلو ملګرو سره میلاویږو. بیا به داسې وخت راشي چې یو ملګری به یو ځای کې وي، بل به بل ځای کې وي، بل به بل ځای کې وي او مغه شانتي دی. مونږ اوس چېرته هم لکه ټول ملګري یو ځای شوي نه یو په یو ځای، لکه داسې الګ الګ میلاویږو. خو لکه اوس زه درته خپل کوم کلاس پیلو ښیم، څوک مثال ټیچران ولګي، څوک نورو سرکاري ادارو کې ولګي، څوک سعودي ته لاړو، څوک چېرته لاړو. نو لکه یو ځای هغه د کلاس غونې کې یو ځای باندې لکه ټول نه راغونډېدی شو. نو دا خو زندګي ده او نن سبا خو تاسو ته ښه پته ده چې زندګي ډېره په منډه ده، خلک ټول په منډه دي، د چا سره ټیم نشته او بس په منډو ترړو لګیا دي. نو ملګرتیا چې ده دا به د ملګرتیا به خیال ساتي. نو ما هسې ماته نن د بچپن هغه یو د سکول نظم رایاد شو. ما به دا سکول کې ویلو نو ډېر خوند به یې کولو. نو ما وایي چې زه نن هغه نظم ماته اوس هم یاد دی، ځکه چې د بچپن خبره د سړي نه هېرېږي. نو ما وایي چې زه به دا نظم چې دی د بچپن والا د خپلو ملګرو سره شیر کوم، ځکه چې که بچپن د بچپن یاد سړي ته تازه شي او انشاءالله چې تاسو یې واورئ. زه درته اوس وایم چې ما به دا کله به زمونږ انول ډے وه، نو مونږ خو به الحمدلله ما به په سټیج کې تقریرونه به مې کولو او خاکې به مو مخټینګ کې کولې او نظمونه به مو ویلو. نو ما به پکې ډېره حصه اخیسته. زمونږ یو ټیچر و، هغه به ماشاءالله لکه په زور به تا کې بولډنس، سپیک پاور او دا به یې راوستلو چې یاره ته تا کې سپیک پاور راشي او ته چې کوم یریدل وي چې ادر نه ختم شي. او مغه ماشاءالله مونږ کې چې مغه لکه هغه راغلی نو شکر دی اوس سره هغه ډار رانه راکې نشته او یعنی خبره کولی شو هر ځای کې یریدل چې دي ختم شوي دي. نو اوس به زه تاسو ته خپل د سکول نظم ووایم چې زما د ژوند لیلا، زما د ارمانونو کورې، زما سکوله د ښایست د عظمتونو کورې، ستا منارې چې د اسمان سره خبرې کوي، ستا فضاګانې د وجدان سره خبرې کوي، تا کې سپرلی د ګلستان سره خبرې کوي، زمونږ د مینې د مستۍ د چورلکونو کورې، زما سکوله د ښایست عظمتونو کورې،
ستا خره خښته د تاریخ تسلسل کړې ده ستا خره خښته د تاریخ تسلسل کړې ده خړه لمحه دې د رنګین غوندې کې غزل کړې ده سربلا اوسې ټول عمري د الفتونو کورې زما سکوله د ښایست د عظمتونو کورې ولی زمان درته پیغام د سوکالۍ وایي خو خپل نشان شاهین درته آواز د بیدارۍ وایي ته د اخلاقو مرکز د کیل میدانونو کورې زما سکوله د ښایست عظمتونو کورې نو دا نظم و دا به ما په اینول ډے کې لازمي ویلو او نن هم راته یاد دی نو الحمدلله زمونږ اوس هم د ټیچرانو سره او د هغو ملګرو سره اوس هم هغه شانتي مینه ده او الله له وکړي چې دا مینه ټول عمر ژوندی وي او زه اوس هم خپل ټیچر زیاتر وحید سرور سرجي چې دی هغه ته مونږ سپیشل خراج تقسیم پیش کوو چې هغه به زمونږ سره ډېر محنت کوله که اینول ډے به وه که هر څه به وو هغه به زمونږ هر یو کس ته به هغه مو کور کوله چې هغه ته به تا وایي چې یاره زه نشم کولی نو هغه به بیا وایي چې د یو انپړ او عام وایي چې زه نشم کولی تم نشي کولی نو تاسو هغو دواړو کې څه فرق شو نو هغه به تا کې لږ هغه ټیلنټ پیدا کولو نو ځکه اوس هم زمونږ په زړونو کې دی نو الله له وکړي چې هغه ټول عمر ژوندی وي الله له هغه ته روغ صورت ورکړي او الله له کامیاب لري او که زما ویډیو ستاسو خوښه شوي وي ولی بھائی چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو پورې بای بای پاکستان زندہ باد